په ګرشک ولسوالۍ کې د عمومي وضعیت د ارزونې په موخه پراخه غونډه جوړه سوه. تېره ورځ د عمومي وضعیت د ارزونې په موخه د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ نوی بازار شنې جامع جومات کې په داسې حال کې غونډه ترسره سوه چې پر مهال د هلمند ولایت مرستیال والي حاجي مبارک مولوي، امنیه قمندان ملا عبدالاحد فضلي، ترڅنګ د دې ولسوالۍ ولسوال، امنیه قمندان، د حوزو مسؤلینو، علماء کرامو، قومي مشرانو، عامو ولسونو او ځوانانو برخه لرل. د یادونې وړ ده چې د ولایتي مسؤلینو د ولسوالیو څخه د لیدنې دا لړۍ به نورو ولسوالیو ته هم وغځول سي. د ایران لخوا له پولې راوښتی هلمندی ماشوم د خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. یاد ماشوم چې محمد رضا نومیږي د خان محمد زوی دی او 15 کاله عمر لري. د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ کې د خیرآباد کلي اوسیدونکی دی چې تېره ورځ د هلمند ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د رئیس او وار چلډرن د موسسې د استازي په حضور کې خپلې کورنۍ ته وسپارل سو. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره لیدلي. بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه لیدنه کې سرپرست وزیر حکومت ضد وسلوالو ډلو ته په اشارې سره ویلي چې ځپل سوي او پکار ده چې له شته فرصته ګټه واخیستل سي او انکشافي کارونه په افغانستان کې ترسره سي. دغه راز د اروپایي ټولنې پلاوي پر افغانستان بندیزونو ته په اشارې ویلي چې افغانان باید ډله ییز مجازات نسي چې دا چاره د سولې ټینګښت ته زیان رسوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د 1401 هجري شمسي کال د کانکور ازموینې له لارې به 115,000 محصلین پوهنتونونو ته جذب سي. د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي مسؤلین وایي چې د 1401 هجري شمسي کال کانکور ازموینې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی او د نورو کلونو په پرتله به دا پروسه ډیره شفافه وي. نوموړی زیاتوي چې تیر کال 86,000 محصلین د کانکور ازموینې له لارې پوهنتونونو ته جذب سوي وه، خو زیاتوي چې سږ کال به 115,000 محصلین پوهنتونونو ته جذب سي. بریتانیا به د اوبو لاندې د پایپلاینونو د ساتنې لپاره 2 بیړۍ واخلي. سکای نیوز شبکې د بریتانیا د دفاع وزیر بن والز له قوله ویلي هیواد یې پلان لري چې د پایپلاینونو او تر اوبو لاندې کیبلونو د ساتنې لپاره 2 ځانګړي کښتۍ واخلي. له دغو 2 کښتیو څخه یوه به د 2023 کال تر پایه په فعالیت پیل وکړي. دا یو څو اړخیزه څیړنیزه بیړۍ ده چې د سمندر په پوړ کې د نظامي عملیاتو ترسره کولو لپاره جوړ سوی. کښتۍ به د 2022 کال تر پایه وسپارل سي.